رحیم دادا او رحیم دادا دا دروازه ولې نه خلاصې؟ یو آشنا غږ چې د میلیونونو خلکو پر شونډو یې مسکا ساتله، په خپله د تل لپاره له خندا پاتې شو. د بی بي سي د راډیویي ډرامو ناظر مهرعلي وطن دوست ساه وبایلله او د کډوالۍ په ژوند پښتونخوا کې ومړ. ناظر د بی بي سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې هر ورځ د خان همدا دروازه ټکوله او د کلي په تیارو کوڅو کې له دې څراغ سره ګرځېده. 23 کاله یې د جګړې د وطن کیسې د دې وطن خلکو ته تمثیل کړې. همکاران یې شته، ناظر به هم وي. نوی کور نوی ژوند، د دوی کور زوړ دی خو وطن دوست نوي کور ته لاړ. قمبرګله و قمبرګله العادات د ناظر د ډرامې ملګری چې اواز یې شته جوړی نشته، په ډکو سترګو ناظر هیروي او اوریدونکي پالي. وایي وطن دوست په شخصي ژوند کې دومره زړه خوږی سړی و چې له هر تمثیل وروسته یې په دردناکو کرښو ساعتونه ساعتونه ژړل. په صحنې کې همداسې و چې معجبینه د دې ښځې ته وینه په کار په شفخانې کې د ګرځي هغه وینه لټوي ورته، خو هر چیرې چې څوک وینه نه ورکوي بیا راځي د جانلات دکان ته ثمرګل نه وینه غواړي چې راشه ما ښځې ته وینه ورکړه که نه هغه په ډرامې کې معجبینه حامله دار هم یعنې ماشوم هم لري وایي که نه 2 ځانه به له منځه لاړ شي. دې صحنې کې ډېرې ژړاګانې او دغه وې ما ته مې یو څه ژړا راغلې وه، زه دلته متوجه وم په دغه صحنې کې ژړا ورتلله. صحنې نه چې دغه بیرون ووتلو غرمې پورې د ژړلې. د نوي کور نوي ژوند د ډرامې سمبالګر مشر راته وویل هغه مهال چې جګړه ځپلی افغانستان له هر اړخه خوار و، ټلویزیون نه و، وطن بې برېښنا و او سړې سیلۍ الوتې، د ناظر په کرکټر کې وطن دوست د بنډارونو مالګه وه. په خندا خندا یې خلکو ته خوښي او د ژوند پیغام ورکاوه. د ناظر وروستی یو د وروستیو صحنو نه دا وه چې د ده زوی مریض واکسین ورته کوي او هغه واکسین کې دی ټمبلي کوي، بیا بالاخره په ده پوهېږي چې که واکسین ونه کړي زوی له څومره مشکل سره مخامخېږي، بیا دی منډې وهي چې زوی زر ورسوي کلینیک ته چې واکسین ورته وکړي. دا هغه پیامونه دي چې خلک د دوی نه د ده په تمثیل کې حتی کله کله د ده په هغه منفي تمثیل کې چې دی نه مني هغه یو شی زده کوي یا په مثبت کې زده کوي ورڅخه بیا یې په خپلو کورنیو کې تطبیقوي. زه دې مړ شم خدایه خو مېرمن مې راته وشکوره. ناظر کاکا هو وطن دوست مړ شو په 18 کلنۍ کې، له کډوالۍ وطن ته ستون نه شو چې د نیکه مینه ودانه کړي، خو کړسنده خندا او هغه کرکټر یې د هیرې نه دی چې هر کلیوالي په کلي بانډه کې د ده له سیوري ګوري. او موږ په خپل لاس کې د ځانه سره ګرځوو. سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل.